رحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو به د سکرین باندې دغه ویډیو تاسو ته چلیږي، دغه ویډیو خپله وګورئ چې دا یو اجړا دی او یو هلک دی چې دوی لګیا دي په یو بنده کمره کې پیار محبت کوي، دغه غلط کار کوي. نو هسې دا ویډیو ما له فیسبوک باندې راله، ما ویل راشه دې باندې خپله ریاکشن وکړو. د دې ویډیو لینک چې دی دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې موجود دی، دغه فول ویډیو هم وینئ. صحیح شوله، ولې چې دې ویډیو باندې میوزیک هم لګېدلی او دغه ویډیو چې دی نو زه تاسو ته په دغه اواز نشم شو کولی، ولې چې ماته یوټیوب سټرایک راکوي. نو دغه ویډیو ما دې د وجه بلر کړې ده، ولې چې دې کې دغه اجړا چې دی فول لغړ دی، دوی لګیا دي دغه کار کوي. نو دغه ویډیو کوم ما شو کړی وی تاسو ته، نو ماته دې باندې یوټیوب چې دی سټرایک راکوي. نو په دغه وجه باندې ما دا ویډیو بلر راوستې ده، ولې چې د دې ویډیو فول حقیقت چې دی نو ډسکرپشن کې ورشئ او دغه لینک به پروت وي، دغه ویډیو به تاسو خپله وګورئ. نو هسې دغه ویډیو چې زما هغې نوجوانو له راشي، هغوی له مخې له راشي، هسې دې نه به څه زده کړه وکړي چې یاره یو هلک سره دغه شانې کار کوي او بیا په یو بنده کمره کې بیا هغې سره چې دغه خپله ویډیو یوټیوب له فیسبوک له ټیک ټاک له ورکړي. نو نعوذ بالله، الله به په موږ څنګه داسې حکمران راولي چې زموږ ملک به ټیک شي، زموږ په ملک کې به ارزاني جوړه شي. الله چې په موږ د ګټو باران نه کوي که نه، الله چې په موږ نور قهر نه کوي که نه، نو توبې وباسئ الله ته چې الله دا زموږ په دې ملک کې څه شروع دي. چې تاسو وګورئ نن سبا هغه زنا چې دا هغه ټوله میډیا له راله، نن چې یو هلک یو جینۍ سره یو بل سره څه کار کوي، نو هغه به اوس په فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک باندې ورکوي. نو ډېر زیات خفه شوم چې یاره دغه شانتې ویډیو وینم په سوشل میډیا باندې. زه هغه سوشل ورکرانو ته هم ویم چې کوم ښه یو میسج وړاندې کوي دنیا ته، ښه انفارمیشن ورکوي، هغوی ته ویم چې تاسو هم په داسې غلطو خلکو باندې فوکس وکړئ، داسې غلط خلک راونیسئ، داسې غلطو خلکو پسې ویډیو جوړه کړئ چې هغه زموږ د معاشره صفا شي. ولې چې دغه خلک زموږ هغې ینګ جوانانو ته څخه وي، د هغو به دغه ویډیو کور کې خاندان هم ګوري چې یاره دا وګوره داسې دي. نو ډېر زیات خفه شمه او زما دا نه دی چې یاره زه چا باندې تنقید وکړم، موږ برخه اصلاح کوو. کو دغه هلک زما ویډیو اوري یا دغه اجړا زما ویډیو ګوري، هغوی ته ویم چې د الله دپاره دا کوم کارونه چې کوئ نو دا پرېږدئ، دغه ویډیوز ډیلیټ کړئ. او ستاسو دا ویډیو ما صرف د دې دپاره په دې سکرین باندې وچلوله چې یاره دا د یو عبرت یو نښانه جوړه شي، چې را روان بل داسې څوک را نه شي چې یاره هغه دغه شانتې ویډیوګانې په سکرین باندې راوړي. نو ستاسو به هم خاندان وي، ستاسو دا ویډیو به زما خویندې ګوري، زما وروریان به یې ګوري، هغوی به د دې نه څه سبق حاصل کړي. نو توبه وباسئ او الله دې په موږ خپل رحم وکړي. خپل خوږ ورور احسان الله ورکړه اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.